बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनोलिन या एनोलिनونه एनोलिन्स هغه کړیز مرکبات چې یو بل پسې یو ګونی او دوه ګونی اړیکه ولري پرله پسې یو ګونی اړیکې به دوه ګونی به یو ګونی به دوه ګونی دې ته موږ الټرنیټ سنگل اینڈ ډبل بانډ یو الټرنیټ سنگل اینڈ ډبل بانډ نو دې انولینز ویل کیږي. او د کړې غټواله یا د کاربونونو شمیر چې دی دا د مربع بریکټ باندې موږ خو مربع قوس باندې موږ خو د مربع په قوس کې چې کوم عدد لیکل شوی دا د کاربونونو شمیر موږ ته ښیي چې دا مثلا 4 انولین دی 6 انولین دی اته کاربن دی نو 8 انولین دی صحیح ده. مثلا بنزین کوم واخت مشهور مثال دی بنزین چې 6 انولینز دی صحیح ده. بنزین کې شپږ کاربن دی لکانو کنه نو دې ته موږ 6 انولین یو بنزین 6 قوس کې نو سودا سي انولین دی دا 6 پای الکترون درته نه خېل کنه 6 درته کاربن شمیر خې الټرنیټ انولین مطلب دا چې یو غونی دوه غونی مسلسل ده پکې. مثلا بل چې د مشهور مثال چې بیوټاډاین دی سایکلوبیوټاډاین چې دی بیوټاډاین ډیر انسټیبل دی ډایلز الډر ریاکشن کې ډیر زیات رول لري صحیح ده. نو دا سلور انولین دی سلور کاربن دی او دا ډبل بانډ دی به سنگل دی به ډبل دی به سنگل دی صحیح ده. په انولینو کې یو اتلس انولین دی ډېر انټرسټینګ انولین دی 18 انولین او 18 انولین دا ارومیټیک دی. سپیکټروسکوپ کې د نه پوښتنه براتله چې انولین کې 18 انولین کې کم ډول پروټونز دي صحیح ده. نمبر اف پروټون دی کې چې دی پروټون ډول چې دی کوم یو دی او ځینې پروټون ولې مثلا ځینې پوښتنه دا چې راتلی شي چې دې کې پروټون یو ځینې شیلډډ دی او ځینې ډي شیلډډ دی او مشهوره پوښتنه وه په انولینز کې سپیکټروسکوپي کې. اوکې نو اتلس انولینز دي دا اتلس انولینز چې دی مثلا اتلس کاربنه دی او اتلس کاربنه چې اتلس پیر بیټالونه تا سره مسلسلي دې مطلب دی چې 9 جوړې پای الکترونز دی کې شته دی څو جوړې دي 9 جوړې پای الکترونز دی کې شته دی او دې کې چې دی چې 9 جوړې پای الکترون شون دي کې 9 ډبل بانډونه دي صحیح ده. اتلس پای الکترون شو دی انولینز کې الکترون یاد ولرئ چې انولینز نو څومره چې کاربن شمیر او مو الکترون ځای کې نو 6 انولین کې شپږ پای الکترون سره انولین کې سره پای الکترون اکټاټرایین کې به مخکې موږ اکټاټرایین ویلو کنه لکانو دا اکټاټرایین دی نو دا موږ سره دغه موږ باندې ورکو نو دا اته کاربن نه دی نو دا اته انولین ځایم دا څه یم اته انولین نو سلور انولین اټومیټیک نه دی اته انولین ارومیټیک نه دی شپږ انولین چې دا ارومیټیک دی اتلس انولین دم چې دی دا ارومیټیک دی او دا مغه دغه کنه لکانو چې دوه حقل کې د چې کوم دوه شپږ لس سوارلس اتلس انولین چې د ارومیټیک دی. اوکې او د دې تاسو ګورئ د الکترون ریس چې ده موږ سره مسلسل پیر بیټال نه دی پکې په اتلس انولین کې نو 9 عدد 9 جوړې ما سره تاک الکترون دي نو 9 تاک عدد دی نو ما سره ارومیټیک همدارنګه دوه ډوله پروټون لري صحیح ده. یو موږ سره شیلډ پروټون دی او موږ سره ډي شیلډ پروټون دی چې کوم په دې داخل کې کوم پروټونونه دي دا موږ شیلډ پروټون دي صحیح ده او کوم چې دا پیریفری کې دي نو دا ډي شیلډ پروټون دي. او انولینز ارومیټیک کمپاوند چونکه ارومیټیک دی نو دا که زه مقناطیس ساحه کې واچوم نو دوی به مسلسل ډول باندې رینګ کرنټ پیدا کوي او رینګ کرنټ د رینګ کړی ته وایي که نه د الکترون په الکترونو جریان به پیدا کیږي په دې کې مسلسل توګه باندې چې کله مقناطیس ساحه کې پروت وي او دا
هغه چې کله د پای الکترون چې په حرکت راغلل نو دوی به څه کوي لکه دوی به بیا یو مقناطیسي ساحه تولیدوي او مقناطیسي ساحه چې دا په کړۍ داخل کې چې دا به د وارده مقناطیسي ساحه مخالفت کوي او په جانبینو کې به خوشه کې اخوا منځ نه اخوا دی خوا هلته به نه دی وارده مقناطیسي ساحه کوي صحیح ده. نو کوم چې بار الکترون چې کوم دی ما سره بهر ته چې کوم الکترون دی دا الکترون دا ټول پیریفري کې چې دی نو دا به شیلډ دی او بخې دا به ډي شیلډ دی دا به شي موږ سره دا به ډي شیلډ دی او دا به د قیمت به د وونه بر راځي او هره بنزین هو پکې نشته کنه خو د دې دغه چې موږ ویل چې اروماتیک چې کوم هایدروجنز دي او پیریفري کې نو داغه قیمت چې دی د وونه تر اتو نه پور راځي نو دا ډي شیلډ پروټون دی نو دا به اپ فیلډ راځي دا های ویلیو به راځي موږ سره های ویلیو به راځي او دنه چې کوم پروټونز دي دنه نو دنه کې به بیا موږ سره هغه به ایون منفي قیمت کې شي واخلي ډیر زیات شیلډ دي نو اینولین چې دی هغه سسټینډ رینګ کرنٹ لري موږ تعریف د اروماتیک والی دام کړو چې هغه کړیز مرکبات چې سسټینډ رینګ کرنٹ ولري په اپلایډ میګنیټیک فیلډ کې او داغه پروټون چې دی مثلا و اتو ترمنځ راځي نو په موږ سره چې اروماتیک کمپاوند دی نو دې کوم دا درنه داخل د چې دا سره پروټون دی نو دا چې دی داخلي پروټون دی سیدا او کوم چې دا بهر ته به خودل شي دی دا پیریپرل یا بهرني پروټون دی جانب بهر جهت ته دی نو دې کې دا به موږ سره ډي شیلډ دی او دا دنه چې دا به شیلډ دی بل دې کې کالکان وګورئ دا موږ سره اتلس اینولین دی او د اتلس اینولین سره زه دنه سلور الکترون دته زه اضافه کوم صحیح ده سلور الکترون دته زه شي کوم اضافه کوم نو چې کله اتلس اینولین دی او سلور الکترون ته اضافه کیند باندې چارج شي راشي چارج به باندې منفي سلور راشي اتلس سلور چې او زه کې سو کیږي لکانو دویش کی او دویش په الکترون دام حقل الکترون دی کنه ایدا یو لس طاقه الکترون شو او یو لس چې دی 8 دی همدارنګه اتلس اینولین کزه مثلا ډېر انټرېسټینګ ریاکشن دی ک پوتاشیم زه یو ځای کوم صحیح ده نو دوه الکترون د ما 8 کړل نو اتلس سره چې دوه الکترون 8 کینو شل پای الکترون راغلل اصل پای الکترون چې دی انټي اروماتیک دی ځکه سلور ان دی سلور 15 کې لس سلور 15 کې شل انټي اروماتیک شو